السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د نمبرو په باره کې ده چې بل څوک موږ ته په ناولدو نمبرو ټلیفون وکړي د هغه ډیټا موږ څنګه معلومولی شو. هغه که په فیسبوک یا انسټاګرام یا واتساپ یا ټویټر په سوشل میډیا باندې هغه هر څه لري د هغه ټوله ډیټا موږ معلومه کړو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبيب اکیډمي چينل ستاسو ته مخاطب یم. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته د سبسکرایب د بټن معلومات نه کېږي. سبسکرایب بټن دا ده، په انګریزي به سبسکرایب لیکل سوی وي. که ستاسو موبایل په فارسي باندې وي هغه به مشترک لیکل سوی وي. کله چې تاسې دا سرخط وکړئ بیا به څنګ ته په کنګړۍ باندې وکړئ پورته په ال وکړئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره در ورسېږي. له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، ویډیو سمه صحیح وګورئ، شا پر مخې مه کوئ. ډیره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. څو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د موبایل صفحې ته، تاسې به ولاړ سئ پلی سټور ته، ورې به ولاړ سئ تاسې به د هغه ځای چې را ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن. صحیح ده، تاسې ته اوس ټوله طریقه ښیم. دلته به تاسې ورته ولیکئ ایکون کلر آی ډي. صحیح ده، تاسې کله تاسې ورته ولیکو نو دغه د به دلته راشي. صحیح ده، دې ته سم پام کوئ. صحیح ده، دا به تاسې را ډاونلوډ کړئ. داسې مې کله تاسې را ډاونلوډ کړ بیا به تاسې دلته ونې ما را ډاونلوډ کړی ده، دا 4.6 ده. صحیح ده، دا به تاسې را ډاونلوډ کړئ. دا خلکو دلته کته نظرونه هم ورکړي چې دا ښه اپلیکیشن ده. بیا به تاسې راسئ د موبایل صفحې ته، دا به خلاص کړئ. صحیح ده، داسې مې کله خلاص کړ لږ ځنډ به صبر ورته وکړئ. بیا به راسئ دا به نیکس کړئ دا کته. صحیح ده، دا به اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې کړ دلته اوس تاسې ته ټلیفون ته زنګ راشي او که ایکون ته تاسې په کوم هغه کوئ. موږ یې چې موږ ته ایکون ته زنګ راشي دا کته دوم ته به تاسې راکته سئ، دا به اوکې کړئ. بل څوک چې موږ ته زنګ ووهي او د هغه ډیټا موږ معلومه کړو. صحیح ده، تاسې به راسئ دې ته، بیا به دا تنظیم ووهئ. داسې مو اوکې کړ. دلته اوس موږ مخکې دا نمبر دی، په دې نمبرو باندې موږ سوشل میډیا نه لرو. صحیح ده، اوس څلې موږ چې نمبر غواړئ چې تاسې دې باندې څه رقم عکس ورکوئ، نوم ورکوئ، څه رقم. زه خالي دلته اوس خپل نمبر ورکوم. صحیح ده، دلته زه نمبر ورکوم. دا نمبر چې مې کله ورکړو تاسې دا بیا به راسئ دا کته دا به اوکې کړئ. صحیح ده، داسې مو اوکې کړو. لږ ځنډ به صبر ورته وکړو. صحیح ده، اوس دلته موږ ته یایي چې تاسې په دې نمبرو باندې سوشل میډیا نه لرئ، تاسې عکس ورکوئ موږ یا چې موږ یې نه ورکوو پې تېر شو. صحیح ده، موږ به اوس دلته لږ ځنډ صبر ورته وکړو. دا کوم نمبر چې له ما سره و. صحیح ده، اوس تاسې مخته چې راوامړول دغه دا خلک فیسبوک لري یا واتساپ لري، د هغو عکسونه موږ ته ښکاره کړو. صحیح ده، اوس به موږ بیرته راسو. دلته اوس تاسې ته یو نفر درښیم چې تاسې په دې هغو کې په نمبرو باندې څه رقم نفر معلوم کړئ چې آیا دا سوشل میډیا لري یا یې نه لري. صحیح ده، اول وار خو تاسې ته خپل عکسونه هغه راړئ، هغه که فیسبوک جوړ کړی یا واتساپ جوړ کړی یا داسې نور شیان جوړ کړي، اول وار تاسې ته هغه عکس هلې راړئ چې دې عکس باندې مثال ونې دا نفر ده دې واتساپ هم جوړ کړی ده. صحیح ده، دې نفر ډیټا به تاسې داسې معلومه کړئ. صحیح ده، اوس زه تاسې ته درښیم. اول وار به راسئ دا عکس ته، دا ته چې کله رالاستئ تاسې بیا دا منځ عکس اوکې کړئ. صحیح ده، عکس مو وګول تاسې اوس دلته یاست دا واتساپ هم لري هر څه لري. صحیح ده، داسې مو اوکې کړئ. بیا به دا منځ ول نه ده دا خانه دا به اوکې کړئ پسې. صحیح ده، تاسې مې کله اوکې کړو هغه اوس به تاسې ته کته ټول هغه راواړئ. وینه دلته دا که فیسبوک لري یا انسټاګرام لري یا هر څه لري هغه به ټول دلته کته لیکل سوي. دا لکه دا فیسبوک غوندې سیده دا ورنښه به وي. زموږ نن ویډیو وه دا خوندوره مزیداره ویډیو وه. زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که مې ویډیو خوښه سوله ملګرو سره هم شیر کړئ.